در لروایو مرحبا دا انوارونو میاشتی در لروایو مرحبا دا انوارونو میاشتی یا مبارک رمضان دا رحمتونو میاشتی یا مبارک رمضان دا رحمتونو. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د حمادیه ښوونیزو ګروپونو ټولو معززو ګډونوالو د رمضان المبارک د میاشتې په مناسبت چې مو کوم درسونه را پیل کړي وه، په ننني درس کې د اعتکاف اړوند ځینې هغه مسائل تر بحث لاندې نیسو چې د ضرورت په وخت کې معتکف کولی سي ووځي او په کومو حالاتو کې وتلی سي. اصلا معتکف چې کله په اعتکاف کې وي او دته حاجات پیش سي، دغه حاجات علماو درې ډوله ویشلي دي: شرعي حاجتونه، طبعي حاجتونه، ضروري حاجتونه. شرعي حاجتونه داسې دي لکه یو سړی چې د فرض عمل د ادا د پاره یا د واجب عمل د ادا د پاره د باندې وزي، لکه د جمعې د لمانځه د ادا د پاره، د اختر د لمانځه د ادا د پاره او داسې نور. د داسې حاجت چې فرض حاجت وي یا واجب حاجت وي، یعنی یو داسې عمل د پاره د مشته سوتل چې هغه عمل ادا کول فرض وي یا واجب وي، معتکف ته یې وتل جائز دي. بحر رایق جلد ام صفحه 402. او کچیرې یو څوک د جمعې د لمانځه لپاره ولاړی، د ده دپاره جایز ده چې د جمعې لمونځ ادا کړي او 6 رکاته نفل وکړي او د 6 رکاتو نفلو تر ادا کولو وروسته فورا بیرته را روان سي. البته که چیرې هلته وخت تیر کړي وځنډېدی، جائز خودی خدا کار مکروی تنزیحی دی. رد موتار جلد 3 صفحه 503. او کچیری یو معتکف په اوداسه باندې اخته وي او یا په کوم بل ضرورت باندې اخته وي، خپل جماعت ځینې تیر سي، نو دته جایزه نه ده چې د جماعت دپاره بل مسجد ته ولاړ سي، ځکه جماعت ادا کول واجب عمل نه دی، فرض عمل نه دی. موږ وویل چې د فرض یا د واجب عمل دپاره او بلکې جماعت کول دا سنت دی، سنت موکد دی. یو کافر چې په ادب ستا احترام وساتي، یا کافر چې په ادب ستا احترام وساتي، فدې سبب سو مسلمان د عزتونو میاشتي، یا مبارک رمضان د رحمتونو میاشتي. در لروایو مرحبا د انوارونو میاشتي، یا مبارک رمضان د رحمتونو میاشتي. کچیرې یو معتکف د جمعې د لمانځه د ادا دپاره د باندې ولاړی، یعنې بلې جامع ته ولاړی، پر دا لارې چې راتلی نو دی د یو بل نیک عمل سره مخ شو. یو ناروغ په مخه ورغلی، د ناروغ پوښتنه یې وکړل، یا یو جنازه په مخه ورغله، د جنازې د لمانځه لمونځ تیار و، په هغه کې ګډون وکړي، نو دغه کار دته جایز دی، ځکه دی تللی د جمعې د لمانځه دپاره دی، پر دې لارې طبعا دا عبادت وکړي، دا جایز دی. او که چیرې مقصودي د جنازې د لمانځه لپاره ولاړې یا مقصودي د ناروغ د پوښتنې دپاره ولاړې، دا مسله مخکې موږ وویل. که چیرې بل څوک نه و د هغه مړي د ښخولو لپاره یا بل څوک نه و چې د هغه مریض علاج وکړي، نو هلته خو بیا دته تل جایز و
او ګناه هم نه وه، خو اعتکاف یې فاسدېدی. که چیرې یو معتکف په اعتکاف وي، اذان کول د ده وظیفه وي، نو ده ته جایز ده چې اذان وکړي. او که چیرې دغه غرفه د اذان د مسجد څخه د باندې جوړه وه، خو دروازه یې په مسجد کې راخلاصه وه، ده ته جایز ده چې دغه اذان وکړي، که څوم کوټه د باندې ده، خو په دې شرط چې مسجد کې دننه دروازه د دې غرفې یا د دې مؤذن خانې راخلاصه ده. رد موتار جلد 3 صفحه 502. او که چیرې یو معتکف د اعتکاف په دوران کې دته طبیعي حاجات پیښ سوه، طبیعي حاجتونه لکه قضای حاجت، بولی کول، استنجا وهل، د جنابت څخه غسل کول، و دې ټولو ته بیا هم د معتکف تګ جایز دی، خو به قدر ضرورت، یعنې دا که نږدې ځای وي لرې ځای به نه ځي. البته که نږدې ځای و او په هغه کې مشکلات زیات وه، بیا لرې ځای هم تلل ورته جایز دی. رد موتار جلد 3 صفحه 501. او دا خبره دی یاد وي چې د معتکف کله هغه طبیعي حاجت پوره سي، نو د طبیعي حاجت ته پوره کېدو سره یو ځای به فوراً بیرته مسجد ته ځان را رسوي. دا د معتکف اړونده د شرعي او طبیعي حاجاتو خبره وه چې په اعتکاف کې کم ضروري حاجات دي او یا دې ته ورته څه جزئیات نورې دي، هغه به انشاءالله په بل درس کې بیان کړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یا مبارک رمضان د رحمتون میاشتي، دا ستا د غیږې نه شغلې دا شبي قدر ښکاري، دا ستا د غیږې نه شغلې دا شبي قدر ښکاري، ته یا سردار په هر کال کې د اجرونو میاشتي.